بریالی زه ما یې صلاح در سره کوله چې ستا څنګه خوښه ده دا ست ته به یې واده ور وکړو څو به ته دا د کوټ کار ژوند کوې ته به هم بره کار ته خلاص یې ستاسې مور دې خدای وبخښي خدای دې ښه ورسره وکړي هغه هم ماله مړه شول د کور کار اوس پر تا هم بوج دی اغا جانه ښه خبره دې وکړه چې یو ښځه دې کور ته راسي د دا کور ژوند به په راټول شي زه هم ډېر ستړی یم د پلا خوارۍ ته تللی یم خوارۍ څخه چې راسمه د کور کارونه دي زه دې مینم زویه خدای دې وزونه درکړي زه هم خبر یم خو د ډېر وخت څه په سوچ کې یم چې یو سمه کورنۍ پیدا کړو یو مرکه ورته وکړو وین دوستي راسره وکړي اغا جانه چاته به مرکه ورسو تا یې کور مور خوښ کړی دی که یا زه یې داسې کور خو نه دی معلوم خو یو دوه کوره دي یو تاج محمد اکا دی یو جمعه ګل اکا دغو ته به ورسو کې نصیب شوی و دا زموږ سره سم خلک دي سمه ده اغا جانه ښه خبره ده خو اول به د اسد سره هم صلاح وکړو چې هغه څه وایي خیر زه یې صلاح ورسره وکړو خو اسد څه نه وایي مجبوري ده څه وکړو سمه ده اغا جانه نو زه در څخه ځم څه کارونه لرم اوسه په مخه یې دغه دی چای پرچېږي پخېږي درته راوړم یا که مې خوړلې بیا زه خپله راخم زه ستا دې خدای مال تاج محمد کاکو پرون خیر محمد اکا راغلی و زه تاج محمد کاکو د بزګرۍ سبسې اخیستی یم ولې پر چشم پسې واستئ هغه یې لکه وه د هغه در کار خبرې ډېرې وې چې هره ورځ به د کوره راغلم مځکو ته دی به ناست و مال ولې کار نه کوې لا نن مې پر ملا درد دی نن په خدای په کور کې مریضي لرم نور انې بانې یوه ورځ نه دوې نه درې نه په خدای اخر یې نفس تر دغه ځایه راوست بلا هم پسې واخلې مال نه غواړي وروره تاج محمد اکا ناجوړی به و دی خو بیخي ښه سړی دی صالح جانه ښه سړیتوب یې زه څه کوم زما په درد یې نه خوړلی زما کار نه سوی دی اخیستی اوس مې جواب کوي بلا یې لکوه ډېرې پوښتنې مه کوه د ده په رقم خلک که داسې ښه کارونه وکړي هغه به د زما مځکې دغسې تورې ولاړې زه به یو راولم بل به یې لکوم بالا مې اعصاب ورته خراب شوه پرېږده یې ته دا راته وایه چې تا په مځکو سږ کال څه شي کړلي دي ولا تاج محمد اکا په هغه کښته مځکه مې تریا کرل دي په دا لوړه مځکه مې غنم وکرل ولا پر تریاکو پښیمانه یم کله چې د پولیس موټر ووینم چې هغې خواته تېر سي د زړه مې یو تور دربی سي چې همرا ماتې نه کړي ټوله خوالي به مې عبس سي نو مسلمانه ته کوم نه وې خبر چې حکومت یې ماتې نه پرېږدي بله ورځ ته ناست نه وې چې ملک صاحب وویل چې د تریاک مریاک نور مه کړئ وروره غنم ونم وکړئ یو حلال کښت وکړئ تاسې څه کوئ نو بیا ښه دی چې در ماتې کړي چې ته په سترګو وینې اعلانونه اورې پر هغه سربیره یې کرې مې کو چې وار دوه ښه ته ونیسې ولا حاج محمد اکا اوس خو پیښه سوې ده اوس دواوې راته کوه چې را ماتې نه کړي د اووه محمدو پورې وړې یم موږ خو به دواوې درته وکړو خو بل وخت احتیاط کوه بیا زه هم نه کرم چې سږ کال پاتې شي د خیره بیا نه کرم نه کړه وروره السلام علیکم وعلیکم سلام وعلیکم سلام دا یې راوړه په خیرات خیر و خیرات مهرباني وکړه راځه کښېنه راځه کښېنه حاجي صاحب دلته څنګه یې حاجي صاحب شکر صاحب صالح محمد اکا ښه یې جوړې په خیر کور کوچنیان لوی کم ټوله ښه دي ته په خپله ښه څه دې په کړي دي په مځکو په دې شي هم بلا اخته یې وروره بس کار دی روان دی خیر خیر نور کور کراري ده شکر دی شکر دی ستا سال څنګه ښه یې جوړې په خیر خیرات دی کور کراري ده په زمینداروي دې څه کړي دي وروره ولا میده په اخته یې حاجي صاحب ته څنګه شکر دی خدای فضل دی څنګه یې سردار محمد کاکو ژوند څنګه دی تو دا ځای څنګه زموږ خواته مخه راوکړه لا تاج محمد اکا یاده مو نه یې وتلی هر وخت یادوو نو څه وکړو موږ هم د غریبۍ ژوند دی ګزاره ده سره کوو اوس هم داسې د خبرې دپاره راغلی یم د چیش خبره سردار محمد کاکو خیر تاج محمد اکا وارخطا کېږم د چای وخورو ځان به وستا کړو د خوشحالۍ خبره ده بس نو سردار محمد کاکو چې د خوشحالۍ خبره ده بیا غمه دې خپلې چای وخوره زه دې اریال کړم چې بیا څه خبره راوړې دي
ښه سردار محمد کاکو اوس خو دې نو دا دې چای مو خوړلې وسام شولې زموږ مجلس کې هم واورېدی اوس خبره راته وکړه موږ په تشویش کې څه خبره ده خبره خو داسې ده تاج محمد اکا زموږ کور والا خدای وبخښي ته خبر شوی څو عمر مخکې وفات وله نو زه اوس راغلی یم دا خبره درته کوم چې هر څه مې وکتل څوک مې نه کړ پیدا ته زما د وږې سړی نو زه غواړم چې ستا سره دوستي وکړم زما د مشر زوی دپاره ستا څنګه خوښه ده خیر دا خو ښه خبره ده سردار محمد کاکو زه به هم په خپل کور کې صلاح وکړم بیا به وروسته خبرې سره کوو حاجي صاحب تاج محمد اکا ښه خبره وکړله دوستي د سلو کالو لار ده دی به په کور کې صلاح وکړي چې خوښه یې شوله باره به تا ته ووایي سمه ده دی خپله صلاح وکړي زه څه مشکل نه لرم خو زه هم د مجبورۍ په خاطر دا زوی ته واده کوم ولې هلکان هم ستړي دي زه هم ستړی یم دومره څوک په کور کې نشته چې ګوله ډوډۍ پخه کړي او چای پخې کړي د مشکلاتو سره یم نو په دغه سره زه دا زوی ته واده کوم دی د خپله صلاح وکړي زه به بله ورځ راسم سمه ده سردار محمد کاکو که زموږ صلاح شوه بیا زه خپله خبر درکوم سمه تاج محمد کاکو تاسې خپله صلاح وکړئ بیا به زه بله ورځ راسم یا به ته خبر راکړې اوس زه کار لرم خدای په امان خدای دې مل خدای مخه دې ښه ده خدای په مخه امان دې ښه شي. حاجي مل همدغسې خبرې دي صالح جانه نو لا تاج محمد اکا سردار محمد کاکو ډېر ښه سړی دی کوروالا یې خدای وبخښي هغه چې وفات شو دی ډېر په زهیر شو په کور کې هېڅوک نه لري چې د دوی خدمت وکړي هم ستوري په تحفه کې هم سپوږمۍ ورله وروړم جانان ته به د سنځل ګلګېډې ورله وروړم جانان ته به د سنځل ګلګېډې ورله وروړم دا تاسې ټوله وایاست چې ساده ده نه پوهېږي دا تاسې ټوله وایاست چې ساده ده نه پوهېږي ملګرو زه مډال ده شهزادګۍ ورله وروړم هم ستوري په تحفه کې هم سپوږمۍ ورله وروړم جانان ته به د سنځل ګلګېډې ورله وروړم قسم چې تور کمیس یې د ځوانۍ څخه خوښېږي خو زه غریب د سرکه مس ډالۍ ورله وروړم خو زه غریب د سرکه مس ډالۍ ورله وروړم هم ستوري په تحفه کې بس شیخه د خلوت په کونج کې کښېنه تسبیح وایه بس شیخه د خلوت په کونج کې کښېنه تسبیح وایه والله که یار مې وژني دار کړی وله وروړم
وا زړګیه وا زړګیه یاره سلام دی په دې غزله خو لیونیان دي کړو ظالمه په هغه اواز یاره پرېږده ستا د غر ته نشه دې را خراب کړم په نشه سلام علیکم راغله جوړ په خیر څه حال دی ښه سره خیر خو یې راتی زه به دلته درته کښېنم هم نه دی دغه ټوله سوچونه دې را خراب کړله سړی اوس تا ته څه وایي بیخي یار سړی که نه ولا که بل یې وایي پوهېږه چې څه باید چې ما سره یاره زړګیه په دې غزل داسې خوند یې په کړی د اوغه ځای را روان وم داسې نشه دې کړم داسې باغ دې کړم ګر سره ظلمه په غزل څنګه اواز یاره ساده دا څه چې واوره ده دا ټوله د دې زړه درد و څه وکړو یاره زړګیه یا چا بې وفایي در سره کړې ده دا یار خو چې خبر که یاره زه څه کومک در سره کولی سم یاره یاره ساده څه درته وایو هر څه چې په دې زړه کې دي د 5 کالو راهیسې دا غمونه پر دغه زړګي تېروم یاره زړګیه دا غم چې په زړه کې ډېر وساتل سي نو ناسور ځینې جوړ سي نو کله که یو چا ته ووایې نو بیا د یو لږ خوشحالي زړه ته ننوځي فکر وکړه وایه څه خبره ده زما سره یې مه پټوه مجبوره کوه مې مه اوس چې د هغه داغ پر زړګي باندې دغسې پټ واوسي ښه ده خیر دی چې نه راته وایه نو ولاړم دسه ډېر زیاته کښېنه تاسو خاص ضروري به دا کښېنه یار ته زما څه خبره پټې دا سره کم انډیوالي د یار کشنیان سره لویان ته زما څه خبره پټې دا نو کار دې چې کوې یاره ساده ځوانه څه درته وایم زه په خپلو دوستانو کې پر یوې نجلۍ مین یم اوس هغې نجلۍ ته نورې مرکې را روانې دي نه پوهېږم چې څه وکړم هېڅ مې سر نه خلاصېږي یاره دا خو دونه خبره نه ده مور و پلار ته دې ووایه قرار مرکه ور ولېږه یاره خدای دونه زړه نه دی راکړی چې زه مور پلار ته وایم چې زه د هغې سره مینه لرم څنګه ورته ووایم یاره چې ته نسې کولی نو دا نجلۍ کوره وښیه زه به درسم ستا پلار ته به ووایم یا هغه مې وژنې یاره نو زه څه وکړمه ما نه پرېږدې چې پلار ته دې ووایم ته نسې ورته ویلی زه مور نه لرم چې درس ستا مور ته ووایي چې دغه هلک پر یو نجلۍ باندې مین دی خیر ته دا پرېږده زه فکر کوم چې باید څه وکړم ستا په جدایۍ کې تېر بسې وختونه مه راځه جانانه نه در سره ځمه مه راځه جانانه نه در سره ځمه ستا په جدایۍ کې تېر بسې وختونه مه راځه جانانه نه در سره ځمه مینې دې ملنګ کړم غواړم خیرونه مینې دې ملنګ کړم غواړم خیرونه ستا په جدایۍ کې تېر بسې وختونه مه راځه جانانه نه در سره ځمه راځه یاره چې ځو غرمه ده بله راځه خدای مشکل اسانه دی یاره ته زړه مې د غمو ډک دی څوک و هغه شیرین هغه د بریالي پلار دی څه ویل تی به کار وې ښه ورسره راوله السلام علیکم وعلیکم سلام ستړي مه خیر 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 کور قرار دی خیر اوس مهرباني وکړه کښېنه څنګه یاست کوم په خیر شکر وکړه سلامت اوسه ورسه هلکه یو چای راوړه یا چای ولا نه خورم اوس مې وخوړلې بس یو ګیلاس یخې اوبه کوي ورسه یخې اوبه ورته راوړه څنګه یې سردار محمد کاکو په کارو دې څه کړي دي په څه اخته والله تاج محمد کاکو بېکاره وي داسې کار خو نشته هغه یو زوی مې په کار اخته دی بس خدای پاک دې دا د زوی غم نه درکوي ته هم بالا سپین ږیری یې بالا قرار ورته کښېنه
و خدای دې غم نه راکړي د ګټې موږ خورو څنګه څو تا صلاح وکړه زه خواخګورې ته رالم که نه وکړه ولا صدر محمد کاکو صلاح خو مو وکړله خو ما ته په کور کې هېچا صلاح نه رانه کړه مور یې وایي د نجلۍ وس نه ورکړو اوس لا کوچنی دی څو عمر ودرېږي خیر تاج محمد اکا او ما هم شاوخوا به وګرځېدلم داسې څوک مې نه کوي پیدا ته ما د اوږدې سړی وایم که دوستي زړه را سره غواړي څو عمر به درته وګورم خیر دی خو اوس دستي دا کار نسو کولی خیر تاج محمد اکا وایم ته اوس شیریني راکړه موږ هم زړه خوشحاله شي نور هم پر قراره شي او منجلي چې بیا هر وخت ستا خوښه او بیا به درته واده وکړو سردار محمد کاکو زه دې په خدای رښتیا ته ودرولم ما درته وویل چې دا کار نه سم کولی او بله خبره دا ده هغه یې د هغه مور په دوستانو کې د یو چا سره خبره کړې ده څنګه دوستان ما سر نسو خلاص ما مخکې تا ته وویل سردار محمد کاکو چې زموږ په دوستانو کې مور د نجلۍ د یو چا سره خبره کړې ده خیر دی دا خو د خدای دنیا ده د خدای ځکه ده په کلي کې یو بل ځای وګورئ موږ به بیا د خیره په سره ګورو خیر سمه ده به ستا خوښه ده ما ته اوس فرصت راکړه زه درسره ځم ګوره ته کښېنه غرمه ده ګوله ډوډۍ را سره وخورې بیا به ولاړ بس نه پاتېږه خدای دې مر سه ته دته وګوره دوستي را سره وکړه ستا په رقم خلک زما بزګران دي بیا ته وګوره زه وګوره بس نه پېژنې هر څه چې دې وکړه هغه دې وکړه سال دی بچانی ښه دي کوم ښه کور په خیریت دی تاسو ښه سلامت اوسئ چیرې تللی وې والله تللی وم جمعه ګله د تاج محمد اکا کره څه دې کول خیریت و والله ورغلی وم دوستۍ دپاره ما د مشر زوی دپاره دوستي را سره وکړي څنګه څو دوستي دې ورسره وکړل د خیره یا والله جواب یې راکړي ولې څه ویل والله هم د زړه بیا نه را سره غوښتل یو ورځ مخکې ورغلی وم موږ به سلا وکړو بیا به خبردار کړو نن ورغلم کور ته بیا برای پلمې وبانې راته کول یې ځان یې دورې دورې کول موږ د نورو دوستانو سره کول کړي دي سردار محمد کاکو په کیسه کې مه کېږه کم وطن د خدای وطن دی ښځې کم لږ دي ځایونه کم لږ دي په کیسه کې مه کېږه والله نه پوهېږم موږ هم فکر خراب دی و موږ کور خو تا ته معلوم دی موږ هم د مجبورۍ په خاطر دا دوی ته واده کوو هم تا ته به یو ښه ځای نه دی معلوم ځایونه ډېر دي په کیسه کې مه کېږه دا راته ووایه چې پیسې لرې که یا خیر یو څه ور پیدا کړو جمعه ګله خو چې کورنۍ سمه کورنۍ چې پرده مو ورسره خوندي شي نو چې پیسې لرې په کیسه کې مه کېږه اول زه دوستي درسره کوم زوروره خیر خو چې ته دوستي را سره کوې نو زه د خدایه څه غواړم خیر دی په کیسه کې مه کېږه ته ولاړ ته د زامنو سره دې صلاح وکړه زه دوستي درسره کوم که مو خوښه شول بیا دې ګورو بس کور دې ودان خدای دې غم مه راکړه څه کوې راځه غرمه ده یو شلومبې د پیدا کولی شو بس خدای دې خیر درکړي دغه بچي راکړه بیا د خیر چې دوستي درسره وکړو بیا به غرمې وشپې د باندې تاوان الله دې مخ دې ښه وایو خیر سلامت